صاحب ته چې اوس راغلی ته بسته نه زویه تا کنځلې وکړلې که نه ګوره ترکیې کې اوس به دې له سلنګسر نه لوخړه خېږي کوم چړایي کې به چک چک ټېله کوې او خدای دې خوار نه که چېرته وچه ډوډۍ ټولوه کاغذونه پلاستیکونه هډوکي مډوکي ټولوه د طیب سیاست څه وړکایه لکې سپینه خوله وروره راجګېږي تم سیاست کېږي بیا مشر سړي ته کنځاوې کوي زه د دې نیکه په جای یم ته ماته غلطې خبرې کوي ته غږ مې راځي غږ دې بالکل راځي وروره تسلیمېږي که څنګه که نه جنګ کوي نه تسلیمېدل خو نشته دا خوب خو اوبو ته وایي خو زه یو دوه پوښتنې لرم د تاسو څخه اوس خو سټډیو کې تاسې ناستئ قاري صاحب خوستی لاړ د افغانستان دغه ملي بیرغ دغه دا درې رنګه بیرغ چې په دې باندې موږ قرباني ورکړي دغه به کته کېږي که چېرې ستاسو حکومت راشي نو تاسو په ګوشتي هم قرباني ورکړې او تورخم دروازې باندې هم قرباني ورکړې د تاسو قرباني نو څه مطلب زرګونه عسکر مو مړه شول امریکایان ویلې جانې ده صحیح ده ګوره دغه وینې چې تاسو ورکړي دا داسې دي لکه د مرغاوۍ وینې غوندې هېڅ ارزښت نه لري ګوشته مو په ګوشتې باندې مقاسم ودرېږه په ګوشتې مقاسم ووژل شو شهید 2 ورځې شهید و بله ورځ ستا چاینوم مانورې تورخم دروازه هم جوړه سوله کونړ کې روزانه درته مزایلې ویشتلې پوستې یا ورځ چاونه زداولې وژل کېږي نو تاسو وینه داسې چندان وینه نه ده او دغه بیرغ میرغ هم داسې چندان بیرغ نه ده دا هم که مذاکرات کړی وای کېدی شي دا بیرغ که نور که 3 رنګ هم نه وای منلی او 2 رنګه خو به منلي اوس خو یې بیخي نه منو بیخي نه منو صحیح ده مومن صاحب هغه ستا شخصي نظر دی چې ته کوم شخصي نظر لرې دغه بیرغ د احمدشاه بابا د وخت بیرغ دی خدای دې وکړي چې آیندې توري علی خان بابا یې نه منو وروره سپین بیرغ منو موږ دا وینې نه روزانه چې راکوزوو او بل جګوو خو دغه چې راکوزوي خو ته پوه شه چې نه منو که نه په ټولو ګمرکونو ته په دې خپله ښه پوهېږې که نه موبین صاحب چې ته یو افغان نه یې ته یو د عمران خان یو سپی په افغانستان کې د روز یو سپي په خاطر د جنګیي په افغانستان کې زوی اکسیلیټر به در باندې نه څه موبینه غوږ دې اکسیلیټر پرېږده چې اوس موټرونه جنګېدې خدای نیکبخت اکسیلیټر پرېږده اخر هم کچې ته سولې له پخې ووتلې نو داسې دا ګرانه چې دغه بیرغ میرغ دی چې دا بیرغ نه منو او سپین بیرغ صحیح ده اشرف غنی دغه ورته ګوتې کنه دی بہت شکریہ بہت او دا بیرغ انجینر صاحب زه څنګه ومنم چې دغه بیرغ لاندې وروره 100-200 کسان ځي پنجاب ته هلته سوځېدلې پراټې پې وخوري به وایي بہت بہت شکریہ ای پزه مو پرېسه په دې منطقو باندې لیونیه بیرغ نه منې بیرغ نه منم نه د شړونګا منم نه د بیرغ منم نه د وزیر منم نه د والي منم نه د عسکر منم نه د پولیس منم یو د ښاروالي کارکوونکي منم بس خدای مو خوار نه هغه د موږ ضرورت ده هغه خو به ضروري هغه هم ضرورت ترافیک منو ترافیک منو مهرباني وکړه کنځلې مه کوه معلم هم منو کنځلې مه کوه افغان سربازه موبین صاحب ته چې اوس راغلی ته بسته نه زویه تا کنځلې وکړلې که نه ګوره ترکیې کې اوس به دې له سلنګسر نه لوخړه خېږي کوم چړایي کې به چک چک ټېله کوې او خدای دې خوار نه که چېرته وچه ډوډۍ ټولوه کاغذونه پلاستیکونه هډوکي مډوکي ټولوه د طیب سیاست څه وړکایه لکې سپینه خوله وروره راجګېږي تم سیاست کېږي بیا مشر سړي ته کنځاوې کوي زه د دې نیکه په جای یم ته ماته غلطې خبرې کوي چې ګیر دې کم ته منې چې په دغه بیرغ کې دی ونه تړم که دې پرېږدم اکسیلیټر پرېږده اورې زویه ګوره موبین صاحب ته چې راغلی د بسته امارت په هغه دلته کله کنځه وروره بسته امارت زه د بیرغ نه منم انسانیت لرو نه منم دا سړیتوب داسې ما د دې کنځلې وکړلې نه منم بیرغ دې نه منم وروره یا دغومره سپینه ټوټه منم د تا 500 ګزه بیرغ نه منم وای بیرغ چی شه بیرغ ای خدای دې خوار نه که دې بل ته واخ ورکړه نیازی صاحب مهرباني وکړه ما اخلاص سلام علیکم بیرغ شاهین صاحب بیرغ را باندې مني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مومن صاحب
تا ته انجینر سره تاسو سړی مشه د انځر ګله ته چېرته وې دا دومره وخت سړی والله د ما کاته ورته خو بس مولود پیدل دا مخالفین پختر یو کوي دی هغوی یغسي نو مخالفین نه دي سم وروره ګل بیرغ دا بیرغ باندې لای شیر یو واده کې ما ورور ته مخامخ سره و بس تاسو ته راته وکول بل ملګرو دا خاموبین سره ما یو دوه پختنې دي قاری سره نه کولې مهرباني وکړه په زیاده په جواب او که بیا جواب راته وکړه بل لاس کې یو خدا کم خلک چې دا په فیسبوکو کې دا پروپاګاندا کوي دا د دروغو خبرونه نه کوي او د مجاهدینو بدنامي کوي کچېرته عفو عمومي وشي نو دا خلک هم معاف کیږي کنه ځکه چې فتح مکه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک نو معاف کړي یو مې دا پښتنه ده دا پروپاګاندا او دا د دروغو شیونه او دا مجاهدینو په دروغ وایي دا خلک معاف کیږي کنه او کچېرته دا خلک معاف سي دا د دې خلکو نه ځکه د ډیرو مجاهدینو ډرونه ډک دي او دینه انتقام واخلي یا قتل کی یا په سزا ورسوي ګوره ګرانه دا یوه خبره به زه تاسو وکړم راځئ چې د انتقام له خبرو نه تیر شو یقیني زړونه مو درد کړي یقیني ما داسې یو پلار سره خبرې وکړلې چې څلور زامن شهیدان شوي څلور زامن 14 کسان ورسره بندیانو همدغه خاینان چې د زامن شهیدان کړي همدغه محلي پولیس ما ترې نه پوښتنه وکړم حاجي صاحب دغه خلکو د تا زامن شهیدان کړي په ډېر ظلم او وحشت هغه ما ته ویل که سوله راځي امنیت راځي امارت امر کړی ده چې بخشش به ورته ما دا بخلي دي قسم په خدای څلور زامن یو زوی داسې شهید شوی چې دې وحشیانو به د پلاستیکي بوتلو ته ور واچوه بیا به یې د ده بچکۍ ته نه لاندې که د ده د زړه ټوټه د ده جګر په هغه باندې به د پلاستیکو اوبه راڅڅېدلې په دې خېټه په سینه په مخه په دغه پلاستیکي څاڅکو باندې کباب کړی بیا یې مېلې زه دا خلک بخمه څلور زامن نو راځئ چې عفو وکړو راځئ چې انتقام نه تیر شو ډیر وخت مو تیر که کاش کې د منګ افغانستان نور د انتقام تحمل درلودلی کاش کې مو نور د وژلو تحمل درلودلی که هر څومره خیانت چا کړی د زما شخصي نظر دا ده چې د انتقام خبره بیخي ونه کړو او هغوی ته ووایي چې تاسو زموږ ورونه یاستئ له دې وروسته جرم مه کوئ جنایت مه کوئ نو زه درته په یقین سره وایم دغه زړونه د دوی دا د غوښو دي دا به خامخا په دې کې رحم راځي دا به خپل وجدان ته خجالته کېږي او په ټول عمر به بیا دا خلک انشاءالله غلامي ونه کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستر جنرال مبین ته او شاهین ته ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم وعلیکم ستړی مشه وروره ښه جوړ یې خوشحاله اوسئ ډېره ډېره مننه سعید څخه مې پوښتنه کوله سعید حسني څخه هو سعید حسنی نشته هیر د جنرال مبین صاحب څخه به وکړم تاسو مهرباني وکړه وروره جنرال صاحب که یوه پوښتنه لرم په دې هیله چې جواب یې کوي راته لکه راتلونکی نظام مقصد د راتلونکی ده که نه نو په دې کې منصبانو ته پولیسو ته مقصد نمرې ورکړل شوي دي که نه او بل یعنې مقصد د مثال په طور زما رقم ته خارج ملک ته لاړ دی او نفر بجنس یې کړی ده او بجنس یې کړی ده پیسې پیدا کړي دي او بیا لاړ د مقصد د منصب څخه پولیس څخه یې نمره اخیستې ده او نو که راتلونکی نظام راغلو په دې کې به دا څنګه وي بیا به د نمره به بیرته د زما رقم ته سړي نه اخیستل کېږي نه به اخیستل کېږي قربان د شم اول خو د مونږ موضوع دغه نه ده بل تا حق د اسناد لرې نمره به ما سره نیمه کړه تی پیغام پکې ته مواړه او زه به مواړه الله دې خیر کړي انشاءالله هیڅ څوک به د طالبانو له نظام نه وروسته د مایوسۍ او د خفګان ښکارو نه ګرځي ټوله دنیا به خبرې چې تا دا نمره اخیستې ده دا د تا حق ده نو انشاءالله چې هیڅ مشکل نشته تشویش مه کوئ کېدی شي افغانستان ډېرې لویې پراخې مځکې لري اسلامي امارت په راتلو سره نورې مځکې ټول خلکو ته ورکړي نورې نمرې ورکړي نور ځایونه ورکړي بدون له کوم رشوت بدون له کوم غبن له شفافه پروسه شروع شي
افغان مهاجرینو دپاره ځایونه مځکې ورکړي، نو دا انشاءالله خدای به نورې نمرې درکړي، هېڅ غم یې ونه کړي. بس خوشحال اوسئ، ډېره مننه، رب تعالی دې خدای خوشحاله مهربانه ده انشاءالله العزیز چې تاسو به د طالبانو په راتلو سره هېڅ مایوسي نه وي. ټول هیوادوال چې بهر میشتي دي ټول به راځي، د خپل وطن د دلته به بزنس کوي، کاروبار به کوي، یو بل سره به غاړه په غاړه څنګ په څنګ ګاونډ په ګاونډ ژوند کوو بدون له کوم ویرې بدون له کوم مشکل نه انشاءالله. انشاءالله. قدرمن شیخ وسطی صاحب جار دې شمه بیرغه ستړی مه شه. السلام علیکم جنرال صاحب، تاسو ته، انجینر صاحب ته، شاهین صاحب ته او ټولو لیدونکو ته چې موږ اوس ویني، ډېر زیات مې کوشش کړی ده چې تاسو سره په دې لایف کې راسم. البته ډېر مشکل مو لینک مې کاپي کوم مستقیم موږ په فیسبوک کې تاسو سره لایف نشو راتللی، خو اول زه د ډېر والله افتخار د ما تاسو سره خبرې کوم او والله د زړه له کومې تاسو سره مینه لرم او داسې وایي بہت بہت شکریہ. یعنی زړه کې داسې څه وایم، موږ زړه کې داسې ډېر خوشحالي راسي. او یو پوښتنه مې دا ده، دغه جنرال مارشال دوستم ویلي وو چې ما ته دا افتخار ده چې ما د عسکر څنګ ته ودرېږم او زما وینې تویې سي، او کله به انشاءالله دغه افتخار په نصیب کړئ دته او سر یې غورغز کړي او د پښو په منځ کې ورته کېدی. والله رښتیا هم سخت وخت ده، دا افتخار باید دی ترلاسه کړي خامخا او د ده د ارمان باید پوره شي. خو فکر کوم چې له کعبه مزار نه تښتېدلی ده، خو انشاءالله دا به د هېواد په یو ګوټ کې د دې هېواد لاسینو بچیانو نه پاتې نه شي. که خدای کول دغه ارمان به ورپوره کوو. را تښتېدلی ده، صرف دی خپله د زوی په خاطر تللی و. ودرېږه دغه ویډیو لکه چې ما پیدا کړله انشاءالله.